متن سرور یم او غواړم تاسو ته کمپیوټر ډېر ښایسته معلومات وړاندې کړم، نو هیله کوم له موږ سره اوسئ تر څو نورې ویډیوګانې هم تاسو ته خپرې کړو. السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یم. عبدالمتین سرور یم او غواړم تاسو ته د مایکروسافټ ورډ درس وړاندې کړم. خو مخکې له دې به تاسو ته به ووایم چې څه غواړم نن ویډیو کې تاسو ته ښکاره کړم. نو که تاسو غواړئ چې دې ویډیو کې تاسو زده کړئ چې څنګه سیکشنونه په صفحو یا په یو فایل کې کاریږي. سیکشن یعنی چې غواړئ په 10 صفحې ولرئ او نیمه صفحې په یو ډیزاین کې کوئ، نیمه صفحې په بل ډیزاین کې کوئ، کتاب جوړئ، کتاب چاپئ یا داسې نور کارونه. نو د دې لپاره موږ راځو له سیکشنه استفاده کوو او مایکروسافټ ورډ خلاصوو. زموږ چینل زده کړه آموزش په نامه ده. کوم نوي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ. نو دوستانو پرون موږ بریک منیو ویلې وه. نو بریک کې موږ کته 4 اپشنونه لرو. سیکشن بریک په نامه باندې دی چې دغه دی. راځو نن دې ته اشاره کوو. دا د دې په اړه ده چې موږ څنګه کولی شو که دلته چېرته موږ صفحې اضافي ولرو، یعنې اضافي صفحې یو کتاب مو جوړ کړی وي لرو، نو هغه ځینو صفحو کې مو ډیزاین غواړو، مختلف ډیزاین غواړو، ځینو کې نه غواړو. نو راځو بیا په سیکشن کې هغو ته اشاره کوو. نو ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې سیکشنونه استفاده وکړئ، نو راځو سیکشن ته په لیاوټ کې او ورته وایو چې دا څومره صفحه ده. راځو له دغې صفحې نه وروسته زه غواړم بل سیکشن جوړ کړم. پورته یو سیکشن چې او کته هم صفحه موږ ته جوړه کړي، هم سیکشن اضافه کړي. نو اوس دلته که دغه باندې کلیک وکړو، دا ګوره 203 صفحه ده، 2 سیکشن راته کې جوړ شه. پورته دا صفحه هم اول سیکشن ده او پورته هم اول سیکشن ده. نو یو سیکشن پورته سته، یو کوم ځای کې چې موږ ماوس ایښی او نوې صفحه او سیکشن هم اضافه کړو، له هغه وروسته 2 سیکشن شه. یعنې دغو 2 صفحو کې به پورته هر ډیزاین هم چې کړی وي، هر هیډر او فودر هم ورکړی وي، دا به په یو ډیزاین کې راځي. او کوز چې کله 2 سیکشن شه یعنې 2 ډیزاین شه، دغو کې به 2 ډیزاینونه راځي. نو دا په دې رقم باندې بیرته راځم، دلته اوکې کوم. غواړم سیکشن ووځي، بلکل ووت. ښه، نو بل چې ده لیاوټ کې موږ بریک ته ورځو، دغه لرو کانتینیوس لرو چې دا څه کار کوي. داسې چېرته موږ ماوس درولی وي، پورته خو موږ هم صفحه اضافه کوله هم سیکشن اضافه کوو. او دا وارې که موږ دلته ماوس ایښی وي، نو له دې نه کته به موږ ته بیا څنګه کې سیکشن اضافه کوي. راځم کانتینیوس وایو، نو دلته موږ ته سیکشن څنګه که اضافه سه. ګوره سیکشن 1 دې ځای کې راغی. نو کله چې موږ بیا ډیزاین ورباندې کوو، ډیزاین ورباندې شروع کړو، نو په یوه صفحه کې خو نشي کېدای چې 2 ډیزاینه یعنې 2 ډیزاینونه راسي. نو هغه بیا موږ څنګه کوي، دا سیکشن چې ده دا کته دا به ولي 2مې صفحې ته، هلته به ډیزاینونه شی کې عملیږي او دا په پورتنۍ صفحه کې پاتې کېږي. وروسته له هغو لرو دوستانو په بریک کې A1 پیج او اوټ پیج لرو. A1 پیج که موږ ورته ووایو له جفت صفحې نه جفت ته بوځه او سیکشن راته جوړ کړه. مثلا په 2مه صفحه کې ورته ووایه په 2مه کې یمه، خو له 2مې 3مې ته مه وله، ان 4مې ته مې بوځه، هلته سیکشن راته جوړ کړه. او که دا کوز اوټ پیج بیا وکېږي، نو دا به بیا له تاک نه به دې تاک ته وړي. که په اوله صفحه کې له اولې به یې 3مې ته وړي، له 3مې داسې تاک به دې مخ ته پسې وړي او سیکشن به تا ته جوړوي. نو دا سوه روند د سیکشن مسله چې څنګه کولی شو یو کتاب کې موږ ډېرې صفحې لرو، په هغو کې ځینو کې یو ډیزاین ورکړو، ځینو کې یو هیډر فودر ولرو، ځینو کې یو بارډر ولرو، ځینو کې بل. نو راځو بیا له سیکشنه استفاده کوو، په لیاوټ منیو کې موجود ده. وروسته د هغه لرو دوستانو پاراګراف موږ مخکې هم دلته ویلی وو، دلته چې وینئ دا پاراګراف دی، فاصلې دي.
نو دلته لیاوټ منیو کې بیا هم موږ پاراګراف لرو. که چېرته ورته ووایو چې موږ ته فاصلې اضافه که، ګوره دلته فاصلې د دې خطو په مابین کې اضافه کوي، یعنې مخکې له دا کوم ماوس مو چې ایښی ده مخکې له دغو نه یې موږ ته اضافه کوي، او که دا بیا وکېږو دا بیا وروسته له دغو راته اضافه کوي. ګوره چې ماوس ایښی ده وروسته له دغو به موږ ته فاصله څنګه کوي؟ اضافه کوي یا کموي. او وروسته له هغو بل لرو له ښۍ خوا نه چپې خوا ته، او داسې دا فاصلې ټولې څنګه کېږي؟ موږ ته کمیږي او اضافه کېږي. نو دغه سوه د سپیسینګ مسله یا پاراګراف چې موږ مخکې هم ویلی ده، او دې ځای کې هم بیا موږ ته په لیوټ منیو کې راغلی ده. دا هم موږ لرو. که دلته دغو ایکن باندې ګورو، که دغو باندې اوکې وکړو، نو دلته نور اضافي سیټینګونه هم موږ ته راکوي چې له کومې خوا نه کومې خوا ته وي، لیولونه یې څه رقم وي، مابین کې وي، چپ و ښي طرف ته وي. نو دا ټول څه شي دي؟ که ته دغو ځای ته ګورې دلته تغیرات په صفحه کې راځي. نو دا تاسو کولی چې هر یو باندې کار وکړئ او خپل کوم څه چې په کار کېږي هغه ګټه ورنه واخلئ. که دا چېرته وکېږو نو هغه اولنی لاین به څنګه کې مخ ته بوځي، نور به په خپل حالت باندې پاتې وي. او که دا وکېږو اولنی لاین به په خپل حالت وي، نور لاینونه به موږ ته مخ ته بوځي. که داسې وکې ورباندې وکړو، دې رقم باندې ور بیا ورځم. ګوره دلته که اوس نور نوشته موږ کوو هغه څنګه کېږي. البته دا په فارسي پښتو باندې ده، ځکه معلومات سم دقیق موږ ته ونه سو. که دلته بیا راسو او ورته ووایو چې څنګه وکړه، دې رقم ټول مخ ته کړه. او که بیا ورته ووایو چې دا باډي ټکزیټ ده، او وروسته له هغه راځو دې خوا واخوا کړه، کوي به یې راته. دې رقم باندې دا کوم صفحه کې موږ ته معلومېږي کوم تغیرات چې پکې راولو، نو کوم صفحه کې موږ ته څنګه کېږي معلومېږي. نو دوستانو دلته تاسو کولی شئ نور ګټه ورنه واخلئ. او دغه سپیسینګ ګوره پورته اضافه کوي، دغه کته اضافه کوي له خط نه، کوم خط چې تاسو ټاکلی وي یا ماوس یې کوي دا به هلته اضافه کوي راته. نو په هر ډول چې تاسو زړه وي هغسې به څنګه کوي؟ تنظیم کوي، او د خپل ضرورت په اندازه به خپل تغیرات پکې راولئ. او څنګه به کوئ؟ اوکې به ووایئ. سیټ ایز ډیفولټ که ووایئ، کوم تنظیمات سیټینګونه چې تاسو دلته برابر کړي بل وخت لپاره به هم هغه سیټینګونه تاسو ته په هغو رقم یا تیک هم ویلی وي، هر سایز هم ټاکلی وي. نو که چېرته غواړئ خاص په دې یو فایل کې دا تغیرات راولئ، نو فقط کولی شئ اوکې ورباندې ووږئ. نو دوستانو د نورو درسو لپاره بیا انشاءالله راګرځو. نن ورځ دا درس بس ده، او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او دا چینل خپلو ملګرو ته در سره معرفي کړئ. ډېره مننه، زه منم غواړم.